رب العالمین فرمائی کہ اے پیغمبرہ د خپل امت ته د الله ذوالجلال دا پیغام ورسوه چې که تاسو ته خپل پلاران او خپل زامن، خپل رونه، خپل ښځې، خپل مالونه، خپل کورونه، خپل تجارت د الله او د رسول نه او د جهاد نه غوره الله او رسول لوستو وي او دا څیزونه مخکې د الله او رسول سره مینه لوستو وي او دا مخکې فتربصوا حتى يأتي الله بأمره دا الله دا عظیم عذاب انتظار وکړي، دا الله عذاب دا غي انتظار وکړي. او الله فرمایي که ډېر نصیحت کومه خو چې کم نافرمانه قوم دی هغوی د الله د نصیحت هېڅ فایده نه اخلي. ورونو رب العالمین او د الله رسول او د الله حکم د جهاد دا به مونږ ته د هر څه نه مخکې که د پلار او د زوی او د دې څیزونو مقابله راشي نو پلار او زوی به نه اخلو، د الله او رسول حکم به اخلي. که د ښځې او د بچو او د مال او د تجارت او د کورونو مقابله راشي دا هر څه به پرېږدو، الله او رسول او د الله سخت حکم د جهاد او که بل حکم یې هغه به اخلو. حقیقت دا دی چې موږ په تاریخ نظر وکړو نو په دې عمل هغه زمانه کې شکر دی ښه خلک شته، خو چې کوم مکمل عمل په دې کړی دی نو هغه صحابه کرامو کړی دی. هغوی زامن پرېښي دي، الله او رسول یې غشتی دی. هغوی پلاران پرېښي دي، ښځې پرېښي دي، رونه یې پرېښي دي، الله رسول او د جهاد احکام یې غشتي دي. د بدر جهاد دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه او صحابه کرام د نبی علیه السلام سره ولاړ دي. جهاد کې به دا یو طریقه وه چې لاول به پهلواني کېده، مبارزه به کېده، د یو ډلې نه او د بلې ډلې نه به دوه کسان میدان ته ووتل او په تورو به په یو بل غزار وکړو، ټولو خلکو به تماشه کوله، مسلمانان به ولاړو، صفونه به ولاړو د کافرو مقابله کې، کافر به د مسلمان مقابله کې ولاړي، یو یو به ووتل، په یو یو به غزار وکړو، بیا به نور وتل، نور به وتل، داسې څو کسان به وتل او یو بل سره به په تورو غزارونه وکړل. نو چې دا لومبې به چا وګټه نو عموماً به وروستو ګټه هم هغوی کوله. نو د بدر په دې جنګ کې د نبی د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بچی دی هغه د کافرو په صف کې دی، عبدالرحمن. وروستو الله مجاهد که مسلمان شو، ډېر لوی خدمت یې وکړه، عظیم صحابي ته جوړ شو. دغه وخت کې د کافرو په ډله کې دی، د کافرو د صف نه یې راودانګل او د مسلمان د صفونو مخې له راغی او تورې داسې په هوا کې وړقوله، د بهادرۍ او د هغه پهلوانۍ اظهار یې وکړه، من یبارز، څوک به ما له میدان لروزي؟ شته داسې څوک چې ما له میدان لروزي؟ ګوره جهاد نوم هم د دې چې په یو بل باندې خپل طاقت ومني، یو بل ته مخامخ ودرېږي او یو ته چیلنج ورکړي، د مقابلې اعلان وکړي، بل ته د مقابلې اعلان وکړي، دا جهاد دی. هغه اصلي جنګ هغه و چې په توره به یو بل سره مخامخ شو. اوس خو ځای ده اوس سړی شاته ناست دي او ټوس نارې کړي، خو د پلانټي ګټه وکړه چې ته په لاره باندې د اونې شاته به ناست دي، ټوس به نارې کړي، پلانټي ګټه وکړه، مورچه کې به ناست دي، په بل به ټس نارې کړي، د ګټه وکړه. هغه د ګټې مقام به و چې یو سره به هم توره وه، بل سره به هم توره وه، په میدان کې به یو بل سره جنګېدل. نو چې دی راووت او توره یې وړقوله، اعلان یې وکړه من یبارز، شته څوک چې زما مقابلې له راوځي؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پر اواز پوه شو، پلار خو د زوی اواز پېژني، چا یې تپوس وکړه د اواز د چا دی، ځکه یې وروسته ولاړو بڼه وه، وایي دا خو ستا زوی دی، خو چې وایي د ما زوی دی، وایي یو بس تورې ته یې کړس ورکړو، ورمنډه یې کړه، وایي دا یې درلم. نبی علیه السلام کلک ته مټه ونیوی، څه کې ابوبکر؟ وایي صاحب زوی مې راوتی دی، هغه مقابلې له وردم، وایي راته بنول. ګوره پیغمبر علیه السلام کې بیا هم ګورئ نبی علیه السلام دا نه زغمله چې پلار او زوی سره یو بل سره مخامخ، که په عام میدان کې شي خو داسې به نه کوي، کلک یې د مټه ونیوه ته به نه وځئ. وایي نه د الله رسوله چې الله دپاره او د دین دپاره او د اسلام دپاره او ستا دپاره دا خپل بچی قربان نه کړم. نو بیا خوند یې ونه کړي، خوند خو دا کوي چې د په زوی غدار وکړم او زوی په ما غدار وکړي، دې ته خوند وایي. نه ته به نه وځئ. بل صحابي ولېږه هغه سره په پرزونه شو، نو صحابه د دې نه تېر وکړي، بیا په دې نه چې دا د ما زوی دی نه وي، د الله رسوله څوک مو ورلېږه، یاره لږ ورته مه کوئ، خیر دی، مسلمان به شي، نصیحت په ورته وکړو. نه په دې نه دی، خو چې زوی روزي نو پلار ورته مقابلې له ورځي، ګټه هم دغې قوم کړې ده، کامیابي هم دغه قوم مونتې ده. حضرت خنسا رضی الله تعالی عنها بیبي ده، ګورې ښځه ده، ښځه. او یو جهاد دی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې د قسطنطنیې د شپې نه ډېر څلور زامن یو نوجوانان او خاوند یې مړو، خاوند یې مخکې مړو، او د عربو کې به دا قاعده وه چې
د ښځې خاوند به مړ شو نو زمونږ په دې وطن کې خو دا رواج چې اکثر دویم خاوند نه کي هغه خپلو بچو سره سر سپین کي. په عربو کې به دا قاعده وه چې فورا به بل خاوند کو، کونډه ښځه به داسې نه پاتې کېده او دا څه شرم هم نه، اوس هم څه شرم نه دی. که دویم خاوند به مړ شو نو فورا به بله ښځ خاوند به وکړه. نو تی هغه چلو نه کړې د خپل سر د څلورو بچو سره د یتیمانانو سره سپین او د دې څلورو واړو بچو یې ډېر لوی تربیت وکړو، ډېر لوی خدمت یې وکړو چې کله دا زلمي شو او بالغان شو. دغه زمانه د عمر فاروق رضی الله عنه ده او د قسطنطنیې جهاد دی. د شپې څلور واړه بچي کېنول بچې کېنول بچي او تپوس درنه کوم زه څنګه مور یم؟ وایي ته خو زموږ ډېر ښه مور یې. وایي ستاسو پلار مړ شو او تاسو یې ما ته ماشومان اومه خپل یتیمانان پرېښودې او ما ستاسو ډېر لوی خدمت وکړو، تاسو مې واړه لوی کړی او ستاسو د پلار د جامې مې ډېر خیال ساتلی دی، ستاسو د حیا خیال مې ساتلی دی بچې چې د ستاسو د پلار په جامه یا ستاسو په جامه خو به زما څه د وجې نه څه داغ نه لګېدلی. نه مورې تا خو ډېر د حیا او د پردې ژوند تېر کړ، موږ د ماشومان لوی کړو. وی بچې ګورې سر مې د سره سپین کړ. د عربو قاعده خو دا ده چې ښځه خامخا دویم خاوند کوي، ما ګورې دویم خاوند درکړ. تاسو سره سر سپین کړ، تاسو مې خواري وکړه. دا پښتانه هم وایي چې پلار پردي شي نو څنګه پلندر شي نو زوی پردي شي بیا یو که دی بل خاوند کو او بچي به پردي وو، پردي خدمتونه به یې کول. نو ستاسو دپاره ما په ځان سخته تېره کړه، ماشومان مې لوی کړی. اوس وایه بچې د ما حق به منې که نه؟ زامن په دې سوچ کړي چې دا مور به راته وایي چې مزه جنګیات زمه دی. ځکه نن سبا میندې هم داسې کوي، که لږه غوندې ګرمي وي بچې د خیر د لمونځ کور وکړه، جومات ته مه د ګرمي ده. که لږ غوندې باران او یخني وي بچې د خیر د دا کوم کور مونځ وکړه، خټې دي چقړې دي چې د درز به وخورئ. نن میندې د بچي د صحت خیال ساتي، د الله او د رسول د احکامو خیال نه ساتي. لکه د هغې هم دا سوچ و چې مونږ خو به جهاد ته ځو، هسې نه دا مور راته ووایي چې مه ځئ، لکه مور په بچي ډېره زیاته خفه کېږي. بچې له ما حق منې او مور ته چې څه حکم کې نو مونږ ستا خبره منو. وی ښه بچو سار له جهاد دی، د امیرالمؤمنین اعلان کړی دی د کافرو مقابله کې، تاسو به ګورئ جهاد کې خامخا شرکت کوئ. بچي خوشحاله شو. ګورې مونږ خو ته به منې کوې. وی سوال دې پیدا کړي ولې به منې کوو؟ او داسې جهاد به نه کوې. وی چې کله د جنگ اور ګرم شي نو یو یو به دې اور ته وردانګې، جنگ ته به وردانګې او د خپلې پوره بهادرۍ اظهار به کوې. او که په غیرت کې او په بهادرۍ کې بچو لږ غوندې کمې م راوسته نو د قیامت په ورځ به د خدای په دربار کې زه بیا د خپل حق تپوس تاسو دې ته مور قیامت په ورځ به بیا سره ګورو. مورې مونږ خو د الله نه دا ورځ غوښتله، شکر دی چې ته م راته دا وې. سار ده چې جهاد میدان ګرم شو او دا د تورو شلنګار شو، یو پکې ورغې شهید شو، بل ورغې بل هم شهید شو، بل ورغې بل هم شهید شو، بل ورغې بل هم شهید شو. څلور واړه دامن یې په میدان پرېوتلو شهیدان شو. صحابه اوس وایي ملګري چې دې مور ته به یې لاس ټینګول. دا خو که مور یې خبر شوه چې څلور بالغان بچي چې دې مور ورسره ورځ ستړې کړې وي، یتیمانان یې لوی کړل، څلور واړه مړه شو شهیدان شو. خو دا مور یې په ټکه مري، دا لیونی نه شي غري، ځکه بل د دې مور یې څه شته دی هم نه. همدغه بچي ولاړل شهیدان. خیر چا خبر کړه چې خبره یې کړه را روانه شوه. صحابه ونیوله خنسا رضي الله عنها ته وایي ته څه کوې؟ تورل کې دلته کې خدای به خیر کړي. نه نه ما نه خبره مه پټوئ، ما د خپلو بچو بهادري معلومه وه، ما د پته م لګېدلې ده، خو ما ته خپل ګلونه وښایه، د خپل بچي راته لږ غوندې وښایه چې د یو ګوټې او دوه درې خبرې ورسره چې میدان ته راله. کافر مرداران پراته دي، صحابه هم شهیدان دي، ملګري مسلمانان هم شهیدان دي، دا څلور واړه بچي داسې په میدان په وینو کې لتپت پراته. دا ګوره ډېره ګرانه ورځ ده، ډېره ګرانه ورځ ورته ودرېده. وی خلک به وایي چې نن به خنسا لیونی شي، خلک به وایي چې نن به خنسا ګریوانونه شته، او خلک به وایي چې دا به نن ګیلې او شکوې او چغې به وایي. وی زما د پاک رب قسم چې ما کې ساه چولې ده او دې جمدی پیدا کړې چې په زندګۍ کې په ما خوشحاله روز راغلی دی. هغه دا دی چې نن تاسو د الله په دین کې د الله په لار کې په دې وینو کې لطفت پراته دی. اوس به زه په روغ زړه د قیامت پر ورځ د لوی الله سره ملاقات، او زه به په روغ زړه د قیامت پر ورځ د خپل ښکلي رسول سره، چا سره چې ما د اسلام بیعت کړی دی هغه سره ملاقات، او په روغ زړه سره به د ستاسو پلار سره د قیامت پر ورځ باندې ملاقات. صحابو په دې عمل بچي قربانول دا ساره خبره نه. نن که یو بچی جهاد ته مانځه راځي او یخني وي ګرمي وي، مور ورته وي ګورې پام کوه بچې مه ځه. نه هغه مور هم ورپسې لاړه. د مرګ نه په څوک بچ کېدي چې کوم وخت چې د چا دپاره مقرر دی نو هغه ټیم باندې خامخا به مري. دا نشته پکې چې قرآن حکیم ته الله فرمایي اینما کنتم څنګه یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. غټو غټو محلاتو په غټو غټو بلډینګونو کې پراته یې، خو چې د مرګ فیصله ستاسو دپاره د کوم وخت شوې ده، دا بلډینګ تاسو نشي بچ کولی، دا لوی محل تاسو نشي بچ. مرګ خو یقین دی.
نو بچی به هم د الله نه قربان. صحابو چې هجرت وکړه د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته کورونه یې پرېنښ ټول پرېښود، باغونه یې پرېښودل، کورونه یې پرېښودل، بلډینګونه یې پرېښودل. د چا پلار دلته پاتې شو دوی ته لاړل، د چا بچې پاتې شو، د چا ښځه پاتې شو، ښځې پکې پاتې شو، ماشومان پاتې شو، مور او پلار پاتې شو. ولې الله او رسول خوشحاله و. سړی چې هجرت کوي که نه نو دا سره ټوله قوم بوځي، ځکه وطن پاتې شي خو ښځه وسرئ، بچي وسرئ، مور او پلار خو وسرئ که نه. دا یې صحابو قسم دی چې هر څه یې پرېښودل. یکتن قال المدینې منورې ته هجرت. قوم به کافر و، دوی به مسلمان ولاړل. پلار به کافر و، دوی به مسلمان و، بابا سلام علیکم لاړل. زوی به کافر و، پلار به مسلمان و، بابا سلام علیکم لاړل. ښځه به کافره وه، خاوند به مسلمان و، سلام علیکم. ښځه به یې پرېښوده، بچي به یې پرېښودل، مال تجارت هر څه پات. ولې الله باندې کله چې د الله او د رسول او د دې څیزونو مقابله راشي دا څیزونه به ټول پرېږدي. لوی الله به ام حبیبه رضی الله عنها د نبي علیه السلام بیبي ده، ام المؤمنین ده، او پلار یې ډېر لوی کافر دی ابو سفیان. وروسته بیا مسلمان شو رضی الله عنه. نو د کافرو د خبرو اترو دپاره دا پلار یې راغی مدینې منورې چې مدینې منورې ته راغی او د پیغمبر علیه السلام سره یې خبرې اترې کولې. نو تپوس یې وکړي زما د لور کور کوم. ډېره موده شو چې لور یې نه وځي، ځکه دې د کافرو سردار دی د مکې او لور یې د نبي علیه السلام بیبي. چا ورته وغولوي هغه ستا د لور کور چې راننوته. نو چې اولاد د پلار سره ډېره موده پس میلو شي نو ډېر زیات خوشحاله. بیا لور داسې شي وي چې د زوی په نسبت د لور په زړه کې د پلار سره مینه زیات دی، رحم یې زیات دی. وایي چې دی پلار او د لور یو بل ولیدل نو د ډېر خوشحالۍ نه یو بل ته لور ورته ډېره زیاته خوشحاله شو. بابا شکر دی چې ستا ملاقات. لورې شکر دی چې ما هم ته ولیدلې. د نبي علیه السلام کور دی، غریبي ده، یو طرف ته یو پوزکې پروت، هم د کجورو د پاڼو دی. دا پلار یې ور روان شو، هغه ته خو پته په پوزکي کېناستې. دا لور ورته وایي بابا لږ صبر کوي. پوزکي یې ترې غونډ او یو خراب غوندې رومال پروت و خیرن شلېدلی، هغه یې ورته د هغې په ځای باندې واچوه. بابا دلته کې پوزکي یې ترې غونډ. نو ابو سفیان رضی الله عنه هغه وخت یو کافرو سردار و، ډېر زیات خفه شو. ویلې لورې په ما خفه شو چې زه راځم. نه بابا نن زه ډېر زیات خوشحاله یم چې زما تا سره ملاقات کېږي. نو یې ګوره زه خو ستا پلار یم او میلمه یم، د بنا مثل مې کړی دی راغلی. نو چې یو میلمه او د چا پلار چا کره لاړ شي نو چې بستر غونډي نو ورته یې خور کړي. نو تا هغه خور پوزکې د ما نه غوړ کړه او ما ته یې دا شلېدلي رومال واچو. دا دې څوک تاسو پیغمبر تاسو ته داسې اخلاق ښودي چې مور او پلار سره به دا چل کوې؟ ویې نه ګورې بابا زموږ پیغمبر چې موږ ته د مور او پلار په حق کې کوم اخلاق ښودي نو په یو مذهب کې هم دا نشته. موږ په خپله الله ویلي دي چې د مور او پلار به قدر کوې، احترام به کوې، عزت به کوې، اوف به ورته نه وایې، ډېره ښېګړه به ورسره کوې. نو دا ښېګړه پوزکې خور ما دې رانه غوړ کړ. وی بابا ډېر را باندې ګران دی، زه یم چې تا ته مې خشته ښکلې ښکلې بسترې واچولې، اسم نشته، دغه رومال مې دی او دا پوزکې مې دنه ځکه غونډ کړ چې دا زما د محبوب د دواړو جهانو د مبارک سردار د ناستې پوزکې او ته کافر یې. نو ستا غوندې سړی د رسول الله مبارک په پوزکې په ناسته پرېښودل برداشت کولی نه شي. په دې تا نه شم برداشت کولی. دا زما د محبوب د نبي علیه السلام پوزکې دی. ابې مبارکه ناسته کې ته خو کافر یې، نو په دغه حیثیت دا پوزکې مې دنه دې ته نیم تیار په دې نه پرېږده. ولې که پیغمبر علیه السلام پې خبر وی نو هغه به ورته فرمایلي چې کښېنه، ځکه نبي علیه السلام به د کافر میلمه به احترام کوي. نبي علیه السلام که دې خبر شوی و نو چېرته به هم دا نه وویلي چې دا زما پوزکې دې ته ولې وده خور کړی دی، هغه به خوشحاله شوی. لیکن د هغې په زړه کې چې د رسول الله مبارک کم قدر او کم محبت دی نو پلار هغې سره نه ته به پلار یې د عزت خاوند دی، زه به د غټې بسترې ځار کړم خو دا پوزکې د مبارک رسول صلی الله علیه وسلم د ناستې پوزکې دی. نو ستا غوندې کافر پرې شم پته سړي ته هله ولګي چې دې خوا دا خو هر وخت وایي الله سره مینه ده، د الله او رسول سره مینه ده او د الله د حکمونو سره مینه ده. خو چې کله بیا د بچیو د دې مقابله راشي، کله بیا د پلار او د دې مقابله راشي، کله د تجارت او د مال او د دولت او د دې مقابله راشي، بیا موږ مال او دولت اخلو، الله رسول به خپل کار. داسې نه وکړه عامه معاشره کې دا رواج دا قاعده ده. زه کله کله ګورم سهار وختي دا ګاډي پېشمني روان شي، خلک په دې بسونو په دې پلانکوچو کې تجارت ته دي پېښور وختي د بانک نه مخکې روان، د بانک نه پس هم روان، د مانځه په ټایم کې به روان. اوس دغې وخت کې پته لګي چې الله رسول دې وخت جومات ته به ځي او که ګاډي د بقۍ خپل تجارت ته به ځي. د ماسپښین بانک وایي، د ماسپښین هلته ته په پټي کې خدمت کې په دوکان کې ناست دی، دلته راته مؤذن اواز کوي حی علی الصلاة حی علی الفلاح. ای انسانه د مانځه ځای ته راشي، ای انسانه ولې د کامیابۍ ځای ته راشي، الله اکبر ولې الله ډېر لوی دی. دغه دی به دې اوس پته لګي چې هغه د 2 روپو ټیپر او د هغه 5 روپو
هغه ساګ او دغه مرچکینې وخت یې هغې نه به ته به ناست او که الله او رسول له به دلته کې راځي الله او رسول له در انسان په پړې باندې اواز کوي که ګرمه بستره به دی ماسخوتن درته بیا اواز کوي مؤذن الله اکبر الله ګوره ډېر ډېر حي على الصلاة حي على الفلاح ای انسانه منزل راشه ای انسانه ګوره د کامیابۍ ځای له راشه اوس به دې پته لګي چې دغه کور دې خوښ دی دغه بستره دې خوښه ده او که د الله او رسول سره دې مینه هر سړی وایي رڼا ښه شی دی خو چې دې تیاره کو ویني د رڼا په خوند لک وایي هر سړی وایي تیاره خراب شی دی خو دې به هله د تیارې په خرابوالي پېژني چې په رڼا ورځ کې د ده نظر ولګي چې دې په سترګو نو دی ته د تیارې او د رڼا څه پته لګي نو تا ته به هله پته ولګي چې الله او رسول سره مینه شته او که نه شته چې دې خوا د کاروبار دی راشي او دې خوا الله او رسول وي دې خوا نه اخوا ته بچي دي اخوا ښځه ده اخوا زوی دی اخوا مال دی دولت دی تجارت دی دې خوا الله او رسول دی نو پته به لګي چې اوس په الله او رسول اخلي او که دا نور څیزونه باقي نو که الله او رسول دې واخېستل نو یقینا ستا مینه ورسره شته او که الله او رسول دې پرېښودل دغه څیزونه دې واخېستل نو بیا موږ به د خپله مینه کې دروغجن الله دې د خپله مینه کې رښتونی کړي د نبي نیکۍ کې تعاون وکړه مسلمان سره په ګناه کې تعاون مه کوه نه لرې دوست پیدا چې تا او ته به یې لکه راځه شابه نو ټوپک به تا مو سره پوګ وکړي تماچه به تا مو سره پوګ وکړي په یو کس خو څوک مرګ نه کوي چا چې دښمني په یو کس ونه کوي پنځه شپږ ورسره د تندي او یارانو دوستان هم په پوره پټ ناستې ډز ورسره کوي نو آخرت دې ځان له تباه او برباد کړي جهنم دې ځان له ځای کړ الله او رسول دې پرېښودل دا قوم ترقي الله رسول باندې الله رسول بچی به پرېږدي ښځه به پرېږدي زامن به پرېږدي پلار به پرېږدي مال به پرېږدي تجارت به پرېږدي هله به کام او چې دا نی قرآن حکیم کې بخپله الله اعلان کوي فتربصوا حتی یأتي الله بامره انتظار وکړئ د خدای قهر او غضب در باندې راغله دغه سونامي ورته وایي که څه ورته وایي دغه زلزله چې راغله څومره پلکونو خلک پکې مړه شو دا خو اوس الله دلته وکولی شي یو زلزله که رب العالمین ابلو دا کم سیلاب چې راغی په صدریاب او په خیالي باندې تاسو ولیدئ دومره باران خو درې شوی دلته بر الله بارانونه دومره سیلاب راغلی د ما په خیال کې لږ معمولي غوندې دا سیلاب خدای پاک راټینګ کړی وی یا لږ غوندې زور یې ورکړی دا ټول علاقه به تباه برباد او ورشه دا څوک ولی زمونږ دغه طرفونو د جوړې ته او دغه نور علاقې چې کوم دی د خیالي څونه کورونه پکې وغورځېدل دا خو د خدای پاک قهر دی بدمري مونږ خلق کوو فحاشي مونږ خلق کوو عریانیت مونږ خلق کوو تاسو اخبارونه وګورئ نور څیزونه وګورئ دا څومره د ظلم حد ته مونږ رسېدلي نو خدای پاک یې زمونږ په زړه کې د الله او د رسول مینه پیدا کړي دغه محبت یې الله زمونږ په زړه کې پیدا کړي د یوسف علیه السلام او د زلیخې واده شوی که نه بلکل شوی سلیمان علیه السلام د بلقیس او دام شوی کشف او فراست کې څه فرق دی نو کشف هغې ته وایي چې د الله د طرف نه درته الهام کېږي او فراست دا تجربه ده د مسلمان ښه تجربه د په نیمه شپې وخت کې جنات ډېر زیات شور کوي د دې څه وجه نو موږ به یې په شور نه یو پوهېنو که ته به پوهېږې د پیریانو په شور موږ ته خو پته نه لګي په احادیثو کې راځي چې د ماښام د نور پرېوتو نه پس ماشومان باد مه پرېږدئ دې وخت کې شیطانان راخوري نو دې ماشومانو ته به نقصان ورسوي پیریان او شیطانان نو دا خاموشۍ وخت دی او په حدیث عمل کوه چې کله دروازه بندی بسم الله اعوذ بالله پې وایه نو بیا به دې ضرر نه رسوي نور پرېوتو نه پس ماشومان باد مه پرېږدئ دا د احادیثو په رڼا کې دا خبره مې درته وکړه دعا وکړئ چې الله په موږ رحم وکړي پروردګار موږ د آفتونو مصیبتونو بلیاتو نه په امن کړي الله زمونږ په زړه کې د خپل حبیب سره او د خپل ذات سره مینه سیوا کړي دین سره محبت سیوا کړي رب العالمین زمونږ د حلال رزق نصیب کړي د حرامو نه محفوظ وساتي الله د ټول مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب بعضې کسان وفات شوي وو خصوصا زمونږ د فضل ماما نوسیده کرم لالا دي ظفر لالا دي واره دعا ورته وکړئ نوجوان و چې رب العالمین یې مغفرت نصیب کړي او پروردګار یې وارثانو ته صبر ورکړي او الله د نورو غمونو نه وساتي نور چې څومره مردګان وفات دي پروردګار دې ټول مردګان وبخي زمونږ استادو چې مشران څومره وفات دي الله دې ټول وبخي الله موږ ته زمونږ کشرانو ته د اسلام او د ایمان د هدایت زندګي نصیب کړي الله دنیا هم زمونږ ښه شته کړي آخرت هم زمونږ ښه شته کړي د دنیا او د آخرت د غمونو د مصایب او د آفاتو بلیاتو په امن کې وساتي عاجله جمع جسم نه الله تعالی ته لاس نیولي زمونږ مغفرت نصیب کړي زمونږ ګناهونه موږ ته معاف کړي موږ د خپل قهر او د خپل غضب نه محفوظ کړي په کورونو کې د زنانو په سرونو د حیا د پردې څادر واچوي د رسوایۍ او د ذلت نه او د فتنو نه الله محفوظ کړي آخر وخت بقول دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله